د پاکستاني ځواکونو ظالمانه بریدونه پر افغان خاوره، دوه مخی پاکستان یو خوا افغانستان ته د ورور خطاب کوي، خو بل خوا سخت بریدونه پرې کوي. تازه یو ځل بیا د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ سخت بریدونه رامنځته سوي. دا چې کله چیرته او څنګه ویډیو بشپړ تعقیب کړئ په هر څه به پوه سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس چینل ته ښه راغلاست. پاکستان پر کونړ ولایت 21 توغندۍ ویشتي دي. راپورونه وایي چې پاکستان تیره شپه د کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ کې 21 توغندیز بریدونه کړي دي. د کونړ ځای اوسیدونکو او یو شمیر طالب چارواکو د دغو توغندیزو بریدونو خبر تایید کړی دی. په کونړ ولایت کې د طالبانو د سرحدي ځواکونو ویاند حمدالله همدرد له دغو توغندیزو بریدونو څخه وروسته له پاکستاني سرحدي ځواکونو سره د دوی د نښتې خبر هم ورکړی. د هغه په وینا په توغندیزو بریدونو او نښته کې چاته زیان نه دی اوښتی. دا په داسې حال کې ده چې سبا د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر مایید یوسف د یوه لوړپوړي پلاوي په مشرۍ کابل ته په سفر راځي. څه موده مخکې د ننګرهار په لعلپورې ولسوالۍ کې هم د طالبانو او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته سوې وه. طالبانو د نښتې دلیل پر ډیورنډ فرضي کرښې د پاکستان له لوري د اغزن تار د لګولو ممانعت ښودلی و. تازه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید ویلي چې طالبان د دوی ورونه دي او ورسره منلي دي چې پر ډیورنډ کرښه به اغزن تار لګول کیږي. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه وکتل. زموږ همدغه یوټیوب چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړي. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.